د اسلامي امارات د ویاند څرګندونې دې حتما واورېدې مختلفو مسایلو ته اشاره وکړه هغه وایي چې د دوی ترمنځ اختلاف نشته یعنې څه بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیکې هیلې محمد صاحب تاسو ته ډاکټر صاحب ته مفتي صاحب ته د تلویزیون اورېدونکو لیدونکو او تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم وعلیکم السلام طبیعي خبر ده چې نسته شاید اختلاف د نظریاتو اوسي په ډېره ساده ژبه ووایو که یو پنځه ورونه په یو کور جوړوي کور نوی جوړوي نو طبیعي خبر ده په ساختار د دې کور کې به هر ورځ ځان ته نظر ورکوي یو به یې کوټه دونه جوړه کړو بل به یې دونه جوړه کړو بل به یې دا وکړو بل به یې دوه منزله کړو بل درې منزله دا اختلاف د نظریات دی صحیح اما هغه خدای مکه هغه اختلافات نسته لکه چا به خطونه واچول او اختارونه به ورکول فرمانونه د رئیس جمهور به چا نه منل ډلې ټپلې وې ملکالطیفي حکومتونه وو ګمرکات شخصي سوي وو ملي ګټې شخصي ګټې ترجیح ورکول کېدله یعنې هغه اختلافات خو موږ دغه درې کم څلور کلو کې موږ کم احساس نه ده کړی بعضې نظري اختلافات چې وجود لري دې نه هغه ډېر ضعیفه انسانان ډېر ضعیفه دښمنان او غواړي چې افغانستان کې نیمه پیړۍ جګړه او دوی یو نوع شکل معتاد سوي د جګړو یو تعداد دوی معتاد سوي دي د انسان وژنه کې یو تعداد دوی د ارج و مرج او شخصي ګټو په خاطر دوی غواړي چې دغسې یو څه حالت راولي چې ملت بیچاره غواړي آرام خوب وکړي او یو ځل بیا دوی په تشویشونو کې واچوي او غواړي چې داسې وضعیت راولي چې دغه تکتیکو ته دوی تغییر ورکړه فکري جګړې نه راووتل اوس تبلیغاتي جګړو ته راغله راووتل چې دغه هم دې که زه باور لرم چې دلته استخباراتي بیروني کړۍ هم دغه سایتونه دوی ته فعال کړي دي دغه رسانیو طریق نه په ټولنه کې بیرون نه داخل نه ټول هغه یو تعداد یعنې باور وکړئ محمدي صاحب چې ډېر رسېدلي انسانان په غرب کې دي که په امریکا کې دي زنګ وله و دغه موضوع څنګه د وصف دا خو دروغ ده یعنې هغه انسانان دوی د خپل تاثیرات د تبلیغات لاس لاندې راوستي وو نو دا ډېره مشکل دی یو عادي انسان ته یو عادي افغان بېچاره چې په سرحدي ولایتو کې ژوند کوي یا دهقان ده یا بزګر ده یا یو بل مشغولیت لري چې یو ورځ د مکتب نه دولت صاحب آیا که دا تبلیغات به وکړي هغه به په څه فکر کې اوسي بیا ناامیده کېږي بیا وایي چې افغانان وینه بیا تویږي بیا به د خلکو مورګانې بورې کېږي دوی دغه مسایل ته تبلیغات کې اصلا دا شی وجود نه لري محمد صاحب نو دا اوازې دا ګنګوسې بیا والې ګورې یعنې بل شی نسته دوی ته اوس دوی میران پاتې دي چې موږ څونه اوازې دروازې څونه ښځو مظاهرې څونه په اروپا کې ځان لوڅول په اروپا کې په مختلف نړیوالو محکمو ته د دروغو سندونه ورکول یعنې دغه ساختګي فلمونه جوړول دغه ظلم ستم په ضد تبلیغات کول دغه هیڅ چا نتیجه ورنه کړله ټوله دنیا چپ ده دلته خو داسې نه ده چې افغانستان د چا له یاده ویستلی زه باور لرم هغه امکانات چې نن دلته امریکایان لري د استخباراتي لحاظه د اطلاعاتو لحاظه د همدغه ملل متحد د شعباتو له طریقه ولاکه موږ متاثر یو محمدي صاحب همدغه چین چې دونه لاسرسی لري همدا پاکستان هندوستان همدا ایران زموږ ګاونډیان هغوی په دې متیقن دي چې دا څه رقم حکومت څه رقم اتفاق اتحاد ده یعنې رازداري د حکومت اوس سړی احساس کوي چې دا یو حکومت ده پخوا باندې خبر به وسوه ټوله دنیا به خبر ټیکسوان به نن رئیس جمهور داسې وکړل فلاني والي داسې وکړل اما هغه رازداري ده اوس دوی وایي چې دغسې اچي چې خلک خپل مابین کې سره مواجه کړو ذهنونو ته تغییر ورکړي کور جواد ډاکټر صاحب ستاسو په رنګ باندې د ښاغلي مجاهد صاحب وروستي سپیس مرکه څه بیانوي بسم الله الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا تاسو ته قدرمنو مېلمنو ته لیدونکو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم السلام د ښاغلي مجاهد صاحب دغه لیکل په سپیس باندې دا بیانوي چې د غربیانو د اسلامي حکومت د ضد خلکو تبلیغات چې د اسلامي امارات د مشرانو په وړاندې کوي په داخلي اختلافاتو کله کله داسې وایي چې په خپل منځ کې مصالحانه برخوردونه شوي دي حتی
بعضې مشرانو د زخمي کېدو د ټپي کېدو خبرونه هم دوی په خپلو ایکس پاڼو باندې نشروي. دغه شایعات د افغانستان د خلکو دپاره دي، د خلکو په ضد دي، د افغانستان د دغه اسلامي نظام په ضد دي. تاسو ولیدل چې هر کله چې د افغانستان کې د 4 کاله کېږي اسلامي امارت نظام حاکم دی، په مختلفو نومونو د خارجیانو نه ونڅه د داخلي مخالفینو پورې حتی نظام په قسمو بیاناتو باندې تخریب کوي، په نظام کې خپلمنځي اختلافاتو باندې حتی دا چې دغه به چې اثر ونه که بیا به وویل چې پلانۍ ډله چې دا قرباني زیاته ورکړې، په حکومت کې واک کم دی او دغه اقتدار د دغې ډلې زیات دی، په دغه ولایتونو کې دا خلکیانو مختلفې بهانې به وي، مختلف کارونه به وه. بیا به وایي چې نه په طالبانو کې بعضې منځلاري طالبان دي، بعضې سخت دریځه طالبان دي، تر څو په دې باندې په ډلو باندې تقسیم کړي. زه وایم چې دغه نظام چې رامنځته شوی دوی د ملګرتیا په عقیدوي لحاظ باندې ده، دغه په دې نه دی چې یا په قومیت لحاظ باندې وي یا د صنف په لحاظ باندې وي. دلته د نظام چې په کومو قربانیو راغلی دی داسې خلک به وه چې هغوی به په کور کې هیڅ نه لرل. یو څوک چې د خپل ځان نه تیریږي، د خپل وجود غوښو نه تیریږي، نو هغه به بیا وزارت څه کوي؟ د هغې سره به د وزارت څه فرماوي؟ د هغې سره به د ریاست څه فرماوي؟ هغه به ریاست جمهوري څه کوي؟ ځکه خو د ځان د چې نه وي خو بیا هیڅ شی په درد نه خوري. خو دلته یو سپېڅلی مرام و، یوه عقیده وه، یو داسې څه و چې هغه په د حقیقي سترګو باندې نه لیدل کېږي، د هغې دپاره دغه قربانۍ وي. نو همدغه وجه ده تاسو ولیدل چې په دغه نظام کې یوه ورځ ولي وي، بله ورځ ولسوال شي، بله ورځ په کور کښېني. خو ده هیڅ کله یو شکایت هم چاته نه دی کړی چې ما قرباني ورکړي، نن زه ولې نه یم دلته. ځکه د دوی د قرباني ورکول دا اصلا هدف دا نه و چې زه به ولسوال کېږم، زه به ولي کېږم. هیچ چا دا فکر نه کوه چې طالبان به بیرته راځي او په دغسې د افغانستان خاوره به د دوی په ولکاو تسلط کې وي. خارجیانو هم دا فکر نه کوه. خارجیانو غوښتل چې دغه به کوچنۍ ډله وي، دوی به په اول کې ویل چې د 500-شپېتو زرو نه طالبان زیات نه دي، دغه به دوی میدان ته کې چې هر کله میدان ته شي نو دوی د دې وړتیا نه لري، ځکه 20 کاله په دوی نه سخت تکلیفونه تیر شوه، بندیان شوه، ووژل شول، مختلف تهدیدونه ورته متوجه شول. نو دوی خو اول منسجم کېدی نشي او بیا که منسجم شول د حکومتدارۍ وړتیا نه لري. که د حکومتدارۍ وړتیا پیدا کړه بیا دا د دغو افغانانو نه دغو موږ دغه زمریانو د خودسختګي زمریانو به بریتونه ورته تاوول چې دا خو هېڅ شی نه دی، دا د موږ د یو څوک د یوې څپړې خلک نه دي، دا موږ په منډه درته هغه کوو، تاسو ته هېڅ ضرورت نشته دلته خپل وخت ضایع کوئ. خو دغه خلک چې دلته راغله هغه خلک څوک په حیرتانو وتښتېدل او څوک د بندرونو چې لاره تر ورک کړو چې په کوم خوا ولاړ شي د افغانستان نه ووتل. هر کله چې دلته افغانان پرېښول دوی خارج ته د خپل اولادونو سره ووتل. اوس دوی هم چې هر کله ویده شي همغه خوبونه ګوري، وزارتونه او ریاستونه په خوبونو کې ګوري، افغانستان کې خپله مزې چرچې ګوري. امریکایان هم د اوږده تاوان نه وروسته داسې پاتې شو په میدان باندې چې د دوی هغه ضعیف رقیبان اوس د امریکا پروا نه لري. نو اوس به دوی بله چاره نه لري، خود به په اسلامي امارات په مشرانو باندې قسم قسم تهمتونه لګوي چې دا هیڅ حقیقت نه دي، ځکه دوی عالمان دي او د الله تعالی دغه ارشاد چې واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، دوی به هیڅ کله، ځکه د اسلامي نظام مورال چې دی د اسلامي دی د خپلو اهدافو په خطر به په داخلي اختلافاتو ښکار نشي. مننه. کور آباد. نیازی صاحب ستاسو په رنګ باندې د ښاغلي مجاهد صاحب وروستۍ څرګندونې څه بیانوي؟ حمیدا و مصلیا اما بعد، اول قدم کې تاسو ته درنو مېلمنو ته او لیدونکو ته نیکې هیله او احترامات وړاندې کومه. الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. اول قدم کې خدا د خوښۍ ځای ده او د شکر ځای ده چې الحمدلله د عثماني خلافت نه وروسته بیا هغه اصطلاحات را ژوندي سول چې هغه د موږ د قرآن او د موږ د حدیثو د موږ د فقه او د تاریخ یو جز چې هغه د خلکو له اذهانو نه وتلي وو، هغه په سیاسي تفسیرو کې د خلکو له ژبو نه هغه پاتې سوي وو.
په سیاسي نظام کې دغسې نورو مواردو کې هغه د پوهنتونو د مکتب له نصاب نه هغه وتلي چې هغه د اطاعتو د امارتو د امیرو د وحدتو د اتحاد و اتفاق دغه اصطلاحاتو چې د مسلمانانو لپاره کلیدي اصطلاحاتو دغه هغه اصطلاحاتو چې تر څو وخته پورې دغه اصطلاحاتو دغه فکره او دغه انګیزه ژوندۍ وه مسلمانانو تر 1400 کلونو پورې عادل نظامونه په اسلامي او غیر اسلامي نړۍ باندې قایم کړي د داود خان خصوصا په داخل د افغانستان کې د داود خان نه وروسته او یا د هغه په هغه اواخرو کې تر اوسه پورې کار دې ته کېږي چې باید احزاب جوړ سي، باید افکار سره وویشل سي، باید مذاهب سره وویشل سي، باید سیاسي اندونه سره وویشل سي او ډېر زیات کار دغه ته سوی هم او اوس هم کېږي له هرې نګاه نه دغه ته سوی ده دغه برخې ته کار سوی ده دا چې اسلامي امارت حاکم سه او د ولسونو هم دا غوښتنه وه د الله تعالی هم دغه سپارښتنې دي د الله تعالی دغه اوامر دي چې تاسې مسلمانان ټول داسې سئ که جسد واحد لکه یو جسد لکه یو بدن چې د بدن کوم حصه باندې درد هغه ټول بدن ورسره په زور کیږي او هغه د بدن یوه حصه د بلې حصې نه جدا نه ګڼل کیږي اوس د اسلامي امارت په حاکمیت سره او له دې نه مخکې موږ تاسې تېرو 20 کلونو کې 25 کلونو کې د دې شاهدان یو چې په مختلفو نومونو باندې طالبان یا اسلامي امارت یا مجاهدین سره ویشل کېدل او هغه د حتی د خبرو د دوحې د قطر په جریان کې داسې خبرې کېدلې چې یاره چاته ترجیح ورکړو چاته ترجیح نه ورکړو فلانی یې مني فلانی یې نه مني اوس بیا چې دا دوی اسلامي امارت الحمدلله دغه د نظام په اډانه کې راښکاره سول او نظام اوس چلی نو بیا هغه نومونه یې تغییر کړل هغه خلک دي خو نومونه یې تغییر کړل د دوی لیدلوری یې تغییر کړ د دوی فکر یې تغییر کړ او هڅې په دې باندې روانې دي او د مجاهد صاحب دغه اړونده بېګا چې کومه یادونه وکړله یعنې دا د وضاحت لپاره هم نه ده چې مثلا مجاهد صاحب ووایي چې وضاحت ځکه دغه تبلیغات تازه نه دي شروع سوي د خلفای راشدینو نه وروسته هم تر اوسه پورې کوم منافقین او یهود او کفار دغه هڅې کړي دي چې مسلمانانو تر مابین مذهبي او سیاسي او فکري هغه درزونه ایجاد کړي او بیا د اسلامي امارت په خلاف باندې د افغانانو په خلاف باندې هم په تېرو 25 کلونو کې دغه تبلیغات اوس هم دغه تبلیغات روان البته د دې لپاره چې خلک هیر نه سي په دې باندې پوه نه سي د دغه میډیا تر شا د دغه هغه میډیا چې هغه له خارج نه حمایه کېږي هغه میډیا چې هغه خارج نه ترزیق کېږي هغه میډیا چې هغه خارجي چلی ځکه دا څه امکانات غواړي یعنې دا خو کوم دوکان و تجارت نه ده داسې اوس ترزیق کېږي نو دا خلک خدای مکه افغانان الحمدلله بیداره دي افغانان متوجه دي انقلابونه لیدلي بیا یو طرف ته لاړ نه سي د دې یادوري لپاره اسلامي امارت ویان مجاهد صاحب هغه څرګندونې وکړلې چې هغه د که یو څوک په تشویش کې وي هغه تشویش یې رفع سي او دا هم افغانان پې پوهېږي او هم اسلامي امارت دا درک کړې ده که تېر د روس جهاد ته موږ تاسې لاړ شو 2 حزبه وو د جمعیت اسلامي په نامه باندې او د حزب اسلامي په نامه باندې بیا چې د محمد نبي په مشرۍ باندې هغه یو حزب تر جوړ سو هغه د هغو بې اتفاقۍ په وجه باندې چې کله سره وویشل سول 15 حزبه تر جوړ سول بیا چې د سیاف په مشرۍ باندې یو حزب تر جوړ سو بیا 7 حزبه تر جوړ سول زه وایم چې دا شی اسلامي امارت لیدلی ده او د اسلامي امارت لکه مخکې مېلمنو دلته یادونه وکړله دغه انګیزه نفساني و خواهشي و شخصي نه ده خدای مکړه که دا خواهشات هر وخت ور داخل سول هر یو ته ور داخل سول هغه که مجاهد وي هغه که عالم وي هغه که شیخ وي هغه که امیر وي بیا موږ دا توقع نه سو لرلی چې موږ یا قربانۍ ورکړې دي یا مو دا کړي دي یا مو ها کړي دي افغانان یا کامل مسلمانان ځکه هلته بیا شخصي اغراض نیول کېږي تر اوسه پورې د اسلامي امارت رهبرۍ او مشرانو او افغانانو تقاضا د الله تعالی د دین اقامه ده او دغه ولس ته خدمت ده تر څو پرې دغه انګیزه په دې باندې اتفاقي سره په دې کې ناکاموالی نسته په دې کې وروسته پاتې کېدل نسته کور زیابات امان صاحب اسلامي امارت وایي چې د مشرانو ترمنځ یې اختلاف نشته ده نو دا اوازې څنګه په دومره شدت سره زور اخیستی دی ګورئ موږ تاسو وکتل څو ورځې مخکې رئیس د ISI د پاکستان معاون د استخبارات د انګلستان په اسلام آباد کې د پخواني چارواکو زمنې راټول کړي وو په هوټل د انټرکانټیننټل د اسلام آباد کې 3 ورځې دوی مجلسونه درلودل او دلته همزمان د سوشل میډیا له خوا نه د یو نفر مستعار نومونو مستعار عکسونو اچول او دا له بیرون تبلیغات شروع سو او همیش وایي چې منبع او یا سرچینه
دا سرچینه موږ پیدا کړو. دا سرچینه چېرته د افغانستان کې دا راپور څه ورکوي ورته. دا هغه ورځ په ورځ ملت په دوی باندې بې اعتباره کېږي چې دا حقیقت نه لري او دا دروغ دی. نو په دې وجه باندې دوی هم یو نوه خوش خدمتي وکړه د پاکستان استخباراتو ته او هم زمان بیا انقرې ته سره لاړل، هلته هم سره وکتل. نو دلته غواړي چې یو نوه تبلیغاتي جګړه شروع سي او دې کې وغواړي دنیا ته، پاکستان ته، ترکیې ته، بعض نور د نږدې هېوادونو ته ووایي چې امارات اسلامي متحد نه دي خپل مابین کې. نن دا او سبا دا تغییرات پکې را روان دي، ټول همدې ته انتظار باسي. دا چې دي هغه کسان چې نن په غرب کې پراته دي. ګوره څو وخته مخکې د کابل پخوانی والي راغی. دا ګوره دا یو ډېر لوی لاسته راوړنه په اصطلاح د دې حکومت وه چې پخوانی چارواکی د کابل والي له ایرانه مهاجر و او راغی افغانستان ته او ډېر ښه استقبال ترې وسو. اوس دوی څه کوي؟ په دغه اساس باندې چې اوس خلک شروع نیسي بېرته راتګ، هغه کسان چې پاک دي، بې باکه دي، ګناهګار نه دي، د دې وطن خلک دي، غواړي د حکومت سره ځان یو ځای کړي، خپل کور ته راوګرځي. د هغوی د مخنیوي په خاطر باندې و هم زمان پاکستان ته یو څنګه چې دوی دا 50 کاله ورسره د استخباراتي غلامان وو او اوس هم غلامۍ ته حاضر دي. کمپیا د سقوط د جمهوریت نه مخکې 2 ورځې مخکې دا طیاره ډکه سوته او لاړل پاکستان کته سول او و ټاپې په امارات باندې وهي په بعض مسایلو کې. نو زه نه وایم چې د افغانستان خلک خو دونه ساده خلک نه دي چې د هر چا خبره پسې منډه واخلي او ووایي چې دا د رښتیا وایي. من که لاړ شو د سوشل میډیا او خبرونو ته، هلته ډېر خلک وایي. دغه انټرنیشنل وګورئ، که دا کارتوس پروګرام وګورئ، که دا رازق مامون هغه ته زه میمون وایم، که دا میمون وګورئ، هغه ټول غواړي شخصي پیسې ګټې ځان ته وکړي، باسونه شخصي جوړوي او د ټیک ټاکونو ته ځي، نور سایتو ته ځي. دوی په میاشت زرهاو ډالر ګټي او د موږ افغانان بیچارهګان که 2 GB 3 GB ځان د انټرنټ اچوي، هغه د مامون یا د میمون خبرې اوري یا د لشکري خبرې اوري چې هغه ټول چټیات دروغ د مغز او عام خلکو په تشویش کې اچوي، فکر خرابوي. دلته طبیعي خبر دی، هغه پښتو کې یو ډېر لوی متل دی که د دښمن د ماشه ده تاسې فیل فکر وکئ. نو موږ وایو چې دغه نیابتي د افغانستان د ملت د تاریخ د مذهب د جغرافیې دښمنان دي چې دوی اوس چې لاسته نه ورځي ټولې دروازې وټکول، تر یهودانو پورې منډې ووهلې، ولې نتیجه یې 0 وه. اوس بیخي د استخباراتو غېږ کې ځانونه اچولي دي چې موږ څه وکړي. دوی کور جابت ډاکټر صاحب ستاسو په رنګ باندې دغه اوازې څوک خپروي؟ دا څوک دي؟ دغه اوازې هغه څوک چې د اسلامي نظام ضد وي، افکار یې په اسلامي روحیه نه وي روزل شوي او همدا قسم ته اسلام ته وفادار نه وي. ځکه موږ که چېرته د ژوند کوو، پیدا شوي یو، هر وخت هر چا چې لمونځ یې کړی دا ویلی چې پروردګار عالمه په افغانستان کې اسلامي نظام راولي. نو هر کله چې اسلامي نظام راغی، اوس نظام ساتلو ته ضرورت لري. نظام باید دغه نظام زما هم دی، ستا هم دی، د استاز هم دی، د انجینر هم دی، هر څوک چې د افغانستان په جغرافیه کې اوسیږي دغه نظام د ټولو شریک نظام دی. حتی د ټولې نړۍ هغه څوک چې مسلمانان دي په دې نظام باندې زړه بدیږي او هغه څوک چې یهود دي یا د یهودیانو ملګري دي هغوی خو مجبورا غواړي چې د نظام تخریب وکړي. نو موږ یو دا دی فرق په دې کې دی چې یو څوک دی چې د اسلامي نظام مخالف دی، دا یو جهت دی. یو څوک دی چې په نظام کې شته، په مسلمانانو زړه بدیږي، اسلامي نظام خو په نظام کې اصلاحات غواړي، د نظام د بقا دپاره کار کوي، نظر اختلاف نظري ورسره لري خو عقیدوي اختلاف نه لري، دا فرق کوي. زه وایم چې یو هغه څوک دی چې داسې تخریبات کوي چې هغه وایي چې د اسلامي نظام دی نه وي، د مسلمانان د ضعیف وي، نو د هغو په مقابل کې د نړۍ په مسلمانانو او د افغانستان په مسلمانانو باندې دا لازم او ضروري ده چې دغه خلکو په ضد باندې مبارزه وکړي او د دغه اسلامي نظام ملاتړ وکړي. یو دا دی چې په نظام کې موږ داسې یو څه وینو چې هغه د نظام ته پایښت نه ورکوي، هغه د نظام په ضرر دی، هغه که اشخاص وي که فکرونه وي، د هغوی دپاره موږ باید د هغوی سره د معقولو د لارې کار واخلو.
موږ هم په نظام باندې انتقاد کوو، د نظام نه غوښتنې کوو، خو دا خو په دې معنا نه ده چې د نظام سره مخالفت لرو. د اشخاصو سره به مخالفت لرو. زه به وایم چې دغه وزیر چې دی په دې کې دا نقص دی، دغه رئیس د فساد کړی دی، دغه ولی د ولایت ښه نشي کولی، دغه ولسوال د ولسوالي نشي کولی. دا په دې معنا نه ده چې د اسلامي امارت سره اختلاف دی یا د اسلامي نظام سره اختلاف دی. یو دا ده چې یو څوک وایي چې دغه نظام موږ نه منو، دغه امارت نوم دې نه وي، دغه اسلام نوم دې نه وي. وروره دغه اسلام خو چې دی موږ قربانۍ د دې دپاره ورکړي دي. دغه که د اسلام په ضد څوک تبلیغات کوي نو د هغې دپاره خو موږ چاته دا اجازه نه ورکوو. تاسو ولیدل په فلسطین کې چې کوم حالات موږ خو نه فلسطین لیدلی، نه مو د فلسطین خلکو سره اشنا یو، نه مو کومه دوستي ورسره ده. خو دوستي مو دا وه چې مسلمانان دي، په لمانځه کې به هم هغوی ته دعاوې کولې، د هغوی د حقوقو غوښتنه به په میډیا کې هم کوله. حتی که دا اوس مو رسېدلی وه هلته مو د خپلې وینې هم د دوی نه قربان کوله، ولې چې هلته خبره د موږ د دوی مشترکه وجه اسلام و. نو دلته هم په ټولو مسلمانانو باندې لازم دي چې د نظام نه ملاتړ وکړي او هغه څوک چې د نظام مخالف دي هغوی ته کلک جواب ورکړي. مننه کور دابد. نیازی صاحب ستاسو په رنګ باندې د دې تبلیغاتو تر شا چې څوک دي موخې یې څه دي؟ دوی څه لټوي په دا تبلیغاتو پسې؟ قدرمن محمدي صاحب دغه اوس مثلا دغسې اندېښنې چې څوک راپورته کوي موږ او تاسې یې پېژنو، نومونه یې راته معلوم دي، سابقه یې هم راته معلومه ده او دلته یې وخت هم تیر کړی ده، امتحان یې هم ورکړی ده او په هغه حالاتو کې چې هر وخت افغانستان ته اشغال راغلی دوی تر څنګ درېدلي دي او دا یو وارې نه بار بار تجربه سوي دي. یعنې دا کوم یو دریم طرف نه ده پیدا سوی چې موږ دا ووایو چې هغه خلک چې دلته اسلامي امارت دوی ته بښنه وکړله، عمومي عفو یې ورکړله او داسې اعلان یې ورته وکړي چې تاسې دلته اوسېدلی سئ، خپل کاروبار کولی سئ، تاسې مالونه یې، تاسې ځانونه یې، تاسې کورونه ټول محفوظ او مسؤون دي. دوی بیا هم خارج ته لاړل، هغه خلک اوس هم تبلیغات کوي. موږ او تاسې هم په تصویري رسنیو کې وینو، هم په ټلویزیوني رسنیو کې وینو. دا نو چې 20 کاله 15 کاله مخکې کوم کار کاوه اوس هم هغه کار کوي، خو هغه 15 کاله مخکې چې په کومه انګیزه کوه اوس هم په هغه انګیزه کوي. 15 کاله یې مخکې هم د اشغال او د استعمار لپاره کوو، 15 کاله یې مخکې هم د پردیو د افکارو، د پردیو د فرهنګو، د پردیو د ادیانو لپاره کار کوو، اوس یې هم کوي. دغه تېره ورځ موږ او تاسې د ټولنیزو رسنیو معتبر ادرسونو لارې نه ولیدل چې په دایکنډي کې یوه موسسه په دې وجه باندې امارت بنده کړله چې سویت ته تبلیغات کوو. داسې د اسلامي امارت تر چتر لاندې، د اسلامي امارت تر زنې لاندې داسې څه کوي، نو په تېرو 20 کلونو کې به څه سوي او څه به یې کول او له مختلفو برنامو له لارې نه دوی کوم پیغامونه خلکو ته انتقالول، غوښتل یې څه، اوس هم هغه کارونه تعقیبوي او تر شا یې هغه باداران دي، هغه یې حمایه کوي، هغه یې ترزیقوي، هغه مالي او هر رنګه امکانات دوی ته ورکوي او داسې کله یوه هیواد ته ځي کله بل هیواد ته ځي. دا خو معلومه خبره دوی د شخصي مصارفو له طریق نه دغه هڅې نه کوي، بلکې خامخا یو څوک دوی ته دغه ټول امکانات برابروي او دا یې دې لپاره برابروي چې 20 کاله مخکې هغو خلکو نه غوښتل چې یو داسې نظام دی په اسلامي نړۍ کې چې هغه په دغه نړۍ کې دي چې هغه اساسات یې په اسلام باندې ولاړ شي، د هغو مأخذو مرجعو مصدرو غوښتنه هغه د له ټول نه مخکې د الله تعالی احکام وي، هغه ترجیح د آخرت ته ورکوي. داسې څوک دوی نه غواړي ځکه دوی دغه 1400 کلن تاریخ دوی کتلی ده. په دغه منځ کې به زه یو خبر یادونه وکړم، یو وخت کې خالد بن ولید یو چیرته د غزا لپاره لاړ، بیا هغه داسې څوک جانب مقابلو کفارو هغو یو څه جاسوسان دوی ته راولېږل، وایي تاسې لاړ سئ دغه خلک وګورئ چې دا څنګه خلک دي، د دوی عادتونه څنګه دي. هغه خلک چې بیرته لاړل نو دوی هغه ورته وایي قسم یې ورته وکړو، وایي قسم په الله دا داسې خلک دي چې د شپې په ویښه باندې تېروي، الله تعالی ته تهجد لمونځونه کوي او د ورځې روژې نیولي او په دوی کې دا تفکیک نسته چې که د دوی امیر یا د امیر بچی غیر داسې څه کار وکړي چې هغه د اسلام خلاف او یو غریب څوک وکړي، دواړو تر مابین تفکیک نسته. نو داسې حالات هغه وخت کې چې دا حالات و هغلته حالاتو کې دوی خلک کتلی.